فاعتزلوا النساء في المحيض بجدا شید زنانونا پحیز کی ولا تقربوهن او منجدی کی گی اغویتا حتی یطهرن تردی چی اغوی پاکشی د زنانه سره د حیز او د سلوختی په ورځو کې کورواله دا حرام دی ګناه ده د الله نافرمانی ده او په دې کې ډیر زیات نقصانات دي چې هغه موږ د بلوغ المرام په درس کې بیان کړی فاذا تطهرن نو کله چې ځان خپاک کی ګوره په دویم پیروي حتی یطهرن فاذا تطهرن د اوله پاکینه مراد ده چې کله وینه ختم شي فاذا تطهرن نو کله چې ولم بي فاتوهن من حيث امركم الله نو بیا راځي غویته دا غزنه چې الله به تاسو ته حکم کړی مطلب دا شو چې د زنانه وینه وسودري ده په زنانه باندې حیض بیماری ده وینه ودري ده کورواله وسره کولای شي ها نشي کولای تر دې چې لمبلی نه فاذا تطهرنا دا دویم ټکی چې راوړل د دې لپاره راوړل چې کله ولم بي پاک شي بیا به سره کورواله کې او پاک ځکه به سره کورواله کې کمزې چې الله ته خو لري هغه د مخې د طرف ته ان الله يحب التوابين يقينا لا من كيد توبه وستن كسرا ويحب المتطهرين او من كيد باقي كون كسرا نساؤكم حرث لكم خزيستاسو فصل ديستاسو دپاره فاتوا حرثكم ان شئتم نراتك وي فصل خپلتا پکمه طریقه جستاسو خوخي دا آیت کله نازل شو يهوديانو به دا خبره کول په مدینه کې مشهوره کړي و چې کله یو سړی د خزي سره په دې مخې ته طرف کې د شان نزدېکت کوي کورواله په مخ کې طرف کې د خود کم ځینې وسره کوي د شان وسره کوي په دوبور کې وسره کورواله نه کوي کورواله هم په مخ کې عورت کې دي خود شاده طرف نه کوي نو چې څوک دسی کورواله کوي نو د بچی چې پیدا کیږي هغه کوکسترګي دا خبره ته د مدینه د انصارو مزده کړي و نو د یو مهاجر صحابي د یو انصاری زنانه سره واده وشو نو دې سړی ته د شپې مطالبه وکړه چې تاسو سره دسی کورواله کوم هغه ته لیونه ک بچی کوکسترګي پیدا کی او دا ناروا کړ نغوی به صرف یو طریقه کوله هغه دا چې زنانه لاندې او سړی بل پاسي بس دغه یو طریقه د دین علاوه نوري طریقې وې دا ناروا دي او دا خبرې د يهودو نوریدلې نغورلو پروسس هم پس مته سره څات مخکې خبرو کړې چې ګوره په دین کې دې حیا نشتی چې دین مسلې به نه ته پوښو ځم به نه پوه کنه غوي پروسس په سره وی رسول الله مسله الله د آیت نازل کو وې دا خوستا سو پسلې خپل پسل چې څنګه راځي راتلې شي خو پاغه ذکر به تراته کوي کمزې چې الله خو له نور طریقه چې کومه ده طریقه دستاسو چې کومه طریقه خوخی کومه الله ګوره طریقه نه ده خوله یا بس خلک ته پوښتنه کوي دیسی کول ډېر ته پوښتنه مکوه خو دغه حرام یاد ساته چې دا حرام دی بس نو د حرام نه علاوه چې سدي هغه شو جيش د شاده طرف نه کورواله مکوه د حیز په ورځ کورواله مکوه د سلوختی په ورځ کورواله مکوه نور چې سدي زړه غوړي هغه کوه په دې کې د فائدې لپاره دا خبره د بعض عوام دا وی چې خزو خاوني یو بل ته لغل نشي کته وې د دې سره نظر کمی دا خبره چری کنه چری ها دا خبره مشهوره او دا سړی به حیاي او دا جنی به شرم ده چې خاون ته دي شي ګوري هغه خز ته دي شي ګوري دا کمزوري خبره ده الله سويهن لباس لكم وانتم لباس لهن دا آیت موږ سره پرون تیر شو نو سړی خپل خزي ته چې هغه په هر حال کې کته شي وته او خز خپل خاون ته چې هغه په هر حال کې نو کته شي وته وقدموا لانفسكم او مخکې ولېږي د خپل ځانونو د پاره په دې کې دا خبر الله متخی چې بزنانو سره چې کم تعلق ساتي نو په دې کې به اصل مقصد دی چې دا نسل باقی پاتې شي نو خون حاصلول پکې ضمنی فائدہ ده او بل دا نیت بکوي قدموا لانفسکم
د مخکې قیامت لپاره څه ولیږئ نو سړی چې کوروالي کې څه دي د قیامت ته لیږلو لپاره کوروالي کې دا دي چې ته کله کوروالی کوې نو په دې نیت یې کوه چې الله ماله نیک عمل اولاد راکړي چې د قیامت په ورځ زما په کار راشي